أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب لله وأبعز لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما د اسلام محترم ورونو او اوریدونکو، اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ثانیا د دې جمعې مبارکه ورځ کوم موضوع چې ټاکل شوی حج اوقاف محترم وزارت لخوا هغه د آیت تشریح ده چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، او بل پټولنه کې اسلام پورا عملی کول. محترمو، الله جل جلاله انسان پیدا کړی نو بیا عبس نه د پریخی قانون شرط مترالیګل چوکاټ سي دغه چوکاټ مطابق ته ژوندم کوه، خپل سره نه د پریخی. نو چې کله انسانانو د لارښوونې لپاره الله پاک خپل نازولي بندگان پیغمبران انتخاب کړي، غیر لګلي ځمکې ته یو لک 4,000 کم او زیات، او کتابونه او شریعتونه ور باندې نازل کړي دي. نو په دې لړ کې موږ تاسو شریعت مطهره محمدیه او کتاب قرآن حکیم قرآن مجید او پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دین و اسلام نوس که څوک غواړي چې دنیا او آخرت کې کامیاب شي، دواړو دنیا او کارونه جوړ شي، نو په اسلام کې به مکمل داخلي ادخلوا فی السلم کافه بکیږي. ان اسلام کې به پورا داخليږي، ظاهر او باطن دواړه به داخليږي. دله حکمونه ته لبیک کوي، نو سمعنا واطعنا، یا الله موږ ته حکمونه واوریدل او ومنل. اوس دې مطلب څه ده؟ اسلام ته ظاهر او باطن دواړه مکمل په اسلام کې داخليږي. مطلب دا ده لکه څنګه چې په ځل کې موږ په دې عقیده لرو کنه، مؤمن به شان ودانی منو، الله منو، رسول منو، قرآن، آخرت ورځ، پس ژوند، مرګ، بیا ایمان کنه، ملائکو ایمان په پیغمبرانو ایمان، باطن کې مؤمنان یو. ظاهرا باید موږ باندې د اسلام نښې ښکاروي. ظاهر سي موږ یو کوپری ملک تلاړ سو، یو څوک باید موږ وپیژنو دا مسلمان ده.
ظاهري نخې باید اسلام مونږ کې باید وي. شاعر الله نخې دي کنه، لباس نه معلومیږي، لګیري معلومیږي، د پټکی معلومیږي، د څادر معلومیږي، لخوا اخلاق معلومیږي. نو ظاهر او باطن باید موږ تاسو به اسلام ته داخل شو، کامله معنی اسلام ته داخل شو. او بل مطلب دا ده چې کته په جماعت کې، که په کور کې، که په کلی کې، که بازار کې، که معامله کې، سودا کې، تجارت کې، مړې ژوندۍ کې، سیاست کې، اړیکې پالې، کار کې، مزدوري کې، دهقاني کې، جماعت، هر څه کې به اسلام ته تابع ځان نه به څه نه جوړي. څه معنی؟ یعنی مطلب دا ده کته دلته په جماعت کې نو خلکو سره خروي کوي، خو په کور کې نه کوي. یعنی دلته فرعي شخصیت ځان جوړ کوي او کور کې بیا بل خلته، په مدرسه کې یو خلته، په بازار کې بل خلته. دلته خو 5 وخت المنځ کې، او بازار کې په دکانداری کې دوکا کوي. یعنی اسلام ته کامل داخلل دا معنی چې په هر ځای کې وي، حيث ما كنتم اتق الله حيث ما كنتم. رسول الله فرمایي چې هر چیرته وي د الله نه وډار سي، چې په هر ځای کې د الله نه ویریږي، د الله نه تقوا وډار سه. نو په واده کې زديده سم کوا چې ورزخ نور مسلمان یم، خو په واده کې هغه اسلام انت تحقیق کیږي، د خپل نفس مانی، د خپل رواج مانی کنه، د خپل پښتو مانی، د خپل دود دستور مانی، ولا هم رواج ده دغه به کامل اسلام کې داخلي دل نسول. چې کوم ځای کې د ګټه اسلام ته ورمنډه کې، چې کوم ځای کې د نفس خلاف پتاوانی اسلام پرېږدي، ته د يهودو کارو. یعنی بعضی منو بعضی نه منو. ته چې په واده کې د شریعت مطابق واده ونه کې، مړی د شریعت مطابق دفن نه کې، او نور خوخي او خوشحالي کنه، نو ته اسلام ته سره داخل شوی. 100% اسلام ته داخلي. ان دا موضوع ټاکل شوی نو وجه دا ده کنه چې مکمل په اسلام کې داخل شي، نیم نه چې جمعه تراس 5 وخت المانځ کې خصوصي دلته داخلي، نو په واده کې بیا ول نه داخل. واده لپاره هم اسلام لارښوونې کړې دي. مړ اسلام کامل دین، اليوم اکملت لكم دینکم. اسلام دین خو مکمل ده. سورۃ مائده 8 آیت تک دریم 8 سپاره. اوس دین مکمل ده، نو سناکیس نه بوله، نو اسلام خارشي ته لارښوونه لري. په مړي کې بیا ولې دین ته نه پاتې شي، په بازار کې سوداګري کې ولې پاتې شي. محترم مدیمات اسلام وروړو، یعنی په هر ځای کې سوي اتق الله حيث ما كنتم. تب دلانه ویریږي او اسلام به عملي کوي. ځدی کې یو نفر خبر کې د دوه خبر کې دل زرو نفر خندل، کلسو خندل، خپل خندل، ک پردي خندل، ته به چا پروا نه کوي. ته به د الله د قانون فکر در سره وي. خلاص خبر ده، ظاهر او باطن ته اسلام ته منقاد تابع. محترم الله فرمای یا ایها الذين امنوا یا کسانو چې ایمان مراوړي ادخلوا داخل سي په سلم په اسلام کې کافه پورا، نیم نه نیم دین، نیم اسلام مانی، نیم نه مانی، نیم قران مانی، نیم نه مانی. راځه ده کنه. نو سیالته که په اسلام فیصله ورته کوي، که د ګټه به کې خود سره ځي کني نه راځه په پښتو سره یو. نو دا خو پر داخل نه شي اسلام کې. ولی تاوان دي کې ولید، که تاوانې ګټه به مانی. نو موږ څه وایو؟ سمعنا واطعنا، یا الله موږ ته حکم واورید بس منوي. ګټه کې تاوان بیا اسلام ته مکمل داخلي. ادخل فی سلم کافه. او بیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے مسلمانانو شیطان په قدمونو مزه. خطوات د خطوانه جمع ده، دو قدم منځ کې فاصله سي. کله چې انسان قدم واخل د منځ کې فاصله دي ته خطوه وای. ان شیطان په نقش قدم، ان شیطان ما معنی مطلب دا ده. مثلا یو نفر مخ روان ده کنه، مخ به د مشران ویلې دی واوري من به ماتو کنه، اول مخ ته څوک روان او ډیر قوي سره یو، نو واوري پاکوله قدم به اول غکی خو بیا شاته نفر بس روانو. نو شیطان درته مخ دی او ته بس رواني، مطلب څه ده؟ لکه ته غو په قدمو بس رواني، شیطان کار کوي. نو الله وی د شیطان ما مانی. شیطان منل دام دی چې خپل نفس مانی، دی رواج مانی، متاثر کیږي، فانکای بچي، خلق بخاندي، دا به کنه بس هلي جوړه نه والا به خلق خاندي، خلق بچي ولا دا کام بچي. د دې کله ویلی چې الله بچوي، رسول بچوي، شریعت بچوي. اے مسلمان چې اسلام دعوه کوي بیا مکمل داخليږي، 100% به ور داخليږي.
یو داسې نه کوي چې یو نیم کې ماتل کې وي درې بیا چې کله تا ګټي بیا کې لکه موټر چې ودرې بیا ور سپور سي بیا د مخ ته لاړ سي نه ولا د چې بخیر لګ گزارو بیا تر کو سي موږ مسلمانان یو په اسلام ایمان راوړل نو ادخل په سلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان قدمو بنځي خکلاړي ولی شیطان سم انه لكم عدو مبين شیطان موږ تاسو خاره دښمن ده عدو ده دښمن ده مبين خاره دا وسوسې چې کله کله راځي کنه ولا د خلک بچي دا شیطان ډیر مضر ده د خلک بچي بیا خلک ولا خان اکور کې د خبره کوي کنه خزم د خبرې کوي د دې سړی متاثر لاندې دراسي او ولا خلک بچي راځي دا کارو اسلام کې اصلا لري رواج بس وي ظالم توانی او بیا شان نزول د آیاتو محترم مدام زده ادخلوا بسلم کافات المشهور آیات ته دغه شان نزول دا سبب د نزول دا ولی الله نازل کړي دته شان نزول وای سبب د نزول ځینې يهودان د يهودانو راهبان علما دا په اسلام کې داخل شول سي مشهور عبد الله بن رواحه عبد الله بن رواحه لوی عالم په يهودانو کې دا به اسلام قبول کړ کله اسلام قبول کړ دای به رسول الله مبارک تراغه صلی الله علیه وسلم ورته ویل سي دا الله رسوله مخ اسلام ته داخل شو سیده خو کیتا خوخي نو دی مونږ په يهوديزم کې کنه يهوديت کې د اتی ورځ تعظیم په باندې فرض لکه مسلمان باندې جمعه ورځ احترام فرض کنه خیر د اتی ورځ احترام وکړو اسلام کې داخل یو خو د اتی ورځ احترام وکړو او بل د وغه متخون نه راکې کنه دوی بنه خړل وغه د خپل لامل لري د وغه به نخرو لکه موږ ته لګ اساني راوکا اسلام ته داخل سی یو خو په اسلام کې به بیا لکه يهودیت هم سره پالو يهودیت ورځ تعظیم بوم کو او دیو غوخه بم نخو يهودان بدانه خوړل یعقوب علی السلام نه خوړل یعقوب علی السلام نظر کړی یو نه خوړل منخته کړی یو مریضی و درګی نساو ته څورته مریضی و وی کله زه جوړ کړم زه غوخه به نه خورم ځکه غوخه د ډیر خوند ورکو الله جوړ کړی غوخه نه خوړل دوی ذاتی ځکه نه خوړل چې ولا یعقوب علی السلام نه خوړل موږ یې نه نو الله د آیت نازل وسینه چې ول اسلام ته داخله سی بیا بدانه کوي چې ولا لګ د يهودیت هم کې را پالو ولا لګ نه پښتوم کې پالو پښتوم ضرور ده چا ویلي ضرور ده چا ویلي نو پښتو شریعت ده بس دا څه معنا ډول جاي کېدلی سي ده شریعت متحرک معلوم ده اسلام دین نو دلته په يهودان باندې الله رد وکړ عبد الله بن سلام باندې نه اے مسلمانانو چې اسلام ته داخل سوي نو پر به داخل سوي بیا به دا نه وایي چې لکه دا هدایت هم کې را پالو او تی ورځ تعظیم هم کوو کنه دیو غخبم نخرو خیر دادیم کې جاي نه 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 بیا به پر اسلام ته داخليږي پر نه داخليږي بیا اسلام ته ضرورت نه لري کثیر څه چې د څه نه وایي نه پښتو کې پالو دایمو دود رسم رواج ده رسم رواج د بشرت برابر فبها لبیک که برابر نه تر تیرېګا محترم قرآن کریم کی سورۃ انعام کی 1 نمبر کی رضی وامرنا لنسلم لرب العالمین او متامر کول سوی د سیمنګ تعبیسو یغه رب ته ټول مخلوقات رب ده ټول دنیا رب ده تر ټول اول تعبیس اسلام احکام بزن منلی او خپل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تر ټول اول تابع چې الله امر راولي دا کار کوي بس دبکو چلا به دامه کوي نبی کو دي حضرت عائشه صدیقه عافیه یغنه پختنه وسو رضی الله عنها وي دي پیغمبر اسلام اخلاق څو وي قران لنځه قران څنګه که قران کې به امر سوی دا کار کوي ابد کو قران کې به منع سوی دا کار مکو ابد نه کو خلاص پیغمبر اسلام اخلاق قران ان ماخذ قران مرجع قرآن کریم کې 2.5 سوجو کې الله امر کړی دا کار وکړي او امیر دي کنه 2.5 سوجو کې منع کړی دا کار مکوي دا اخلاق دي کنه واخلاق هم دي ته وایي خو عادت او دویم قدم کې محترم صحابه کرام عاملین دي اسلام په اسلام کې مکمل داخلو لبیک به امر براغه به لبیک ویلې تاسو فکر کړی شراب امر راغی یو صحابي مخ شراب عادي وي چل کېدل کنه اسلام صدر اسلام کې کنه عمر فاروق بډیر دا غوښتنه کوله چې الله د ښکارا حکم راولېږي شراب حرام سي نو تدریجي حکم راته چې دا تاوان لري
کنه مې کوي کدا شراب چشکلی مسجد نه نه دي کی کنه ورو پورو د حل حکم چراغه شراب حرام سو نو یو اعلان کوون کې اعلان یو شراب حرام دي نو چا څومره شرابو کورو کې ټولې واړول یو نفر یو صحابي تازه شراب راوړي و شام نه تجارت لپاره خرڅولې دا څومره غیس را ډکړي و کنه مشکونه د شان څه خبر ټولې واړول وې دا کوڅوک یو بیت دسي مدني ویلي و بيدلې اني عامل کوون کې څه خبر سره دا شی حرام ده بس ټولې واړول توي دا به کامل ایمان ده کافه ده پورا ده کله چې حجاب امر راغی کنه چې مسلمانان خځې د حجاب کوي نو ام سلمہ فرمایي رضی الله عنها چې سبات څومره انصاری خځې ضرورت لپاره وتلې ټول حجاب کړی بس عملی وزدي دا شای نو چې دا منم دا نه منم امر خو ورته اوس د الله او رسول امر ده لبیک خلاص نو سمعنا واطعنا یا الله محتا حکم واورید بس اطاعت مو کوم نو څنګه نه کی کوله کې يهودان چلا مرته کو غوا لاله کوي د کاتل بدر معلوم سي بقره سو غوا څنګه غوا لاله کو زیړه غوا لاله کو تور لاله کو سرا لاله کو وړکه لاله کو لوی لاله کو ځوان لاله کو پیغلا لاله کو زړه لاله کو نقطې کی شروع نو څلوخ کاله دوی غوا پیدا نکړه نو کامل اسلام داخلل د دې کلم یو سره خبر سوی ني مثلا نه يردلی چې پولیس د الله او رسول امر ده یو خپل عالم خلنه دی واوریدله بس لبیک خلاص د دې شریعت ترجمه ذاتی شریعت ترجمه ورکا رواج ترجمه ورته تر تیرس محترمو اوله وختنه د آیت دا ده موږ نه صدور 15 وختنه لري د آیات چې الله عز وجل الله جل جلاله اوامر تکاملا تسلیمی دل غاړه خودل لکه اسلام معنا څه ده تسلیمی دل غاړه خودل چې الله موږ غاړه خېده ته څوای موږ منو مسلم معنا تابع غاړه خودون کوي اگه چاته متسوي کنه بس دې تا په واکس موږ غاړه کې خودل الله یلا بس خلاص متابع او په ځان او ټولنه کې عملي کول په ځان به عملي کوي په ټولنه به عملي کوي کوشش وکړي څومره دی وسره سي رواجو مخه بني ټکر کوم رواجونه اسلام شریعت سره ټکر کی کنه نو اولی په خپل ځان عملي کوي به په نور عملي کوي ورو ورو دی بدر رواجونه مخه نيسي دا مخنیوي کوي تاسو وګورئ موږ څومره پاکه سالمه ټولنه بلرو الحمدلله بیا او د سبنکو لکه يهودان الله پاک فرمای يهودانو په حق لا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يهودانو تاسو ځینی کتاب منئ ځینی نه منئ يهودانو بدسیو چیرته حکم په تورات کې وکړه کدی په طبيعت به برابرو کوبه او کدی طبيعت به برابر نه بوج بو زدي مې نه کاو نو موږ تاسو خو يهودان نه یو اسرائیل خو نه یو مسلمانان یو نو داسې بنکو کدی اسلام او د دوه ترمن ټکر راغی کنه دود پرېګه دي اسلام ته ترجیح ورکړي د سیمه نه ولا دامه او رواج ده تر تیرسه هر دي ارڅ وای یو مې خبر دی وبې کی الله او رسول څخه خوشاله خلق څخه یا الله او رسول خوشاله یا خلق خوشاله دوړ نه کیږي که بیا هم د خلق په طبيعت کار وکیم کنه بیا مو ولازم نه خپي انسان چیرته خوشالي کامل سکون په جنت کې ده کامله خوشالتیا ده په جنت کې دنیا کې قسم نه کوي کته دي د خلق په خوخه یو کار وکیم کنه دا قسم د بزد توي حدیث بنسم بیا مو ولا پنځه شپږ نه پرغږي لاس نه څو کوم یو خوشاله ولا الله رسول خوشاله وا کوم چې په نه پښتنه کو دی عالم نس کوم در باندې ګران یې عالم ته ورځه دا مسله څنګه ده جوړجن مفرق وي تاوان ده اس ګټای نس چې یو شی په اصل شریعت کې اصل ونه لري صحیح کوي ځان باندې بوج اچوي او بل محترمو مؤمن باید هغه مؤمن وي چې د الله او د رسول فیصله ورته واوریدل شي کنه بس باید ځان باید خبرې کیونه کی بس لبیک الله فاک سوی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار چې الله او د رسول فیصله ورته واورول وسوله دته به اختیار نشته کې خبرې وکي بس لبیک بس منمي سمعنا واطعنا يا الله بس حكم واورد بس خلاص تبغى ادخلوا في سلم كافه او دویم محترمو
د رب العالمین یا الله جل جلاله اوامر منل متابعت کول دا د کامل ایمان علامه ده مصداق ده حدیث شریف کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب لله وابغض لله فقد استكمل ایمانه چې هر چا سي محبت هم د الله لپاره کوي بل چا سره او دښمنی هم د الله لپاره وا د خپل ایمان تکمیل ک پوره ک نو د الله اوامر منل د شریعت اوامر منل بس د ایمان مکمل کیږي بس کامل ورته تابع سه اچا کې سکه مکیږي نه د ټولنې نه د رسم رواج چې الله خوشالي رسول الله خوشالي خلق څه کوي او بل خدا په حکمت سره به کوي ځکه خلق ناشنا دي نه بلد دي حکمت سره چې نه سیخ سوینه کباب دسی په کار وکړي کنه خپل اسلام معاملې کوي چې ضرور نه خپه کوي او بل محترمو دریم په دې آیت باندې عمل کول پیدا خصل دادي چې الله ته ځان تسلیم کې اوامر ته د دې بنده لپاره نجات هم ده څنګه نجات ده آیت کې راځي ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى الله عز وجل فرمای څو چې تابع خپل ذات ټول تابع کړي الله لپاره د الله حکمونو ته او دای نیکو کار هم نیکی کوونکي هم د په کله کې رسی باندې منګل خخ کړل چې قران ده نو عذاب معذب بنسي تکلیف بنسي دا سړی او څلورم اخیری محترم دا د آیت باندې عمل کول اسلامی احکام ته تسلیمیدل او په قضا باندې د الله په فیصله باندې کنه راضي کېدل دا د مال او اولاد برکت لامل ګرځي مال او اولاد برکت لامل ګرځي مونږ تاسو ابل رسول صالحین کې گیس کې ترجمه کوو حدیث ویلې د ابو طلحه رضی الله عنه باندې کنه ابو طلحه نو په سفر تللی و چراغی چې تاسو زوی مریضو نو چراغی خځې ته ویلې چې زوی مې څنګه ده وای اوس آرام شوی ده تورې ورته وکړه هغه مړ شوی کنه آرام شوی څه مطلب لکه درد نه آرام شوی کنه خبر کې یې ویلې زه خو رخصوي وي اول سره ورته ونه ویلې دا ګوره مستحب طریقه ده چې یو مړ یوسي څوک مړ سي اقربا خپلوان خبره ډایرک نور ته پلار دې مړ سي زوی دې مړ سي نصیب نه ورته وای دا کې به مازه سخته کیږي مستحبه طریقه ده صحابه او کرامو دا طریقه وا اسلام دا طریقه ده شریعت نو دا خځه دومره خيار خځه خپل خوند استل استعمال راغی هیڅ مرته نه ویلې زوی دې مړ سوی وای آرام ده خده کله شپه وکړه الله خوراکي وک خپل بیبي سره اجماع وکړه یو ځایواله موږ هر څه راځي ورته ویل آرام بس الله را کړی ولا واخ اني غمزه آرام لغله غوسه سس مخ دی ول نه ویلې یې ستستړی وي کار نه راغلی وي مسافرین نه راغلی وي موضوع دي کار نه کو نو کومه غلطه ته ویلې خو څه بدن باندې سیو کنه نو رسول الله برته ورسې دی الله رسوله زه پر ازیم د سپیخه را سوي ده زوی می مړله نو پیغمبر اسلام مرګ ورته ویلې چې تاسو شپې او جایواله کړی وي وو تاسو جایواله مم کړی بیبي سره او الله به بس برکت تکي واچي په الله په فیصله باندې راضي اوسېګا نو الله به په اولادو کې برکت واچي د سه الله برکت کې واچو راوی فرمایي د ابو طلحه چې کله وفات کړي نه اولادونه نو وړ عالمان حافظان قرآن پیغمبر سم دعا مرته وکړه بس د الله فیصله به دې راضي اوسېګا وای زه پر راضي یم بس الله را کړی الله واخست تا ته بالا نور اولادونه کې مال کې برکت واچي مالم ډیر ابو طلحه نه اولادونه یو ټول په اصطلاح عالمان دغه وخت حافظان عالمانو د قرآن پیدا نو شریعت ځان تسلیمول شریعت باندې عمل کول زموږ د دنیا او د آخرت نیکمرغوي العامل ده نو الحمدلله ادخل فی السلم کافه یو ممتاسه کلم چې موږ تاسو کو واده وي ک مړی وي ک کاروبار وي ک مزدوري وي ځوان وي دوستی وي کنه د شریعت مطابق وي قسم درته کوم د مشکله ملاقات راځي خلاص خبر ده اجر مو الله دې موږ تاسو دغه خبرې او اوریدل قبول کی سما قبول کی امین الحمدلله العالمین یلا ترازی صدق اعظم نو مسل قبل اعظم نو مسل یلا سو مسلمانانو ترازی خدای پاک منځونه قبول کی عبادت خدای کوم عادت کړی ته عبادت کې شمار کی الله پاک موږ دې مینه محبت سره زال فاروق ورزه ته ناراضي سي وصلی الله تعالی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین